کتاب په ګودر کې په منګي لیکل کول کتاب په ګودر کې په منګي لیکل کول ما هم په مازیګر کې په زړګي لیکل کول او په صدق او حقاب هغه دیوانو یې راولم په صدق او حقاب هغه دیوانو یې راولم چې ما به د مکې په پسرلي لیکل کول دا غزل نه مخکې د بل غزل یو څو شعرونه وایم چې یو عشق په صدق او حقاب هغه دیوانو یې راولم په صدق او حقاب هغه دیوانو یې راولم چې ما به د مکې په پسرلي لیکل کول مننه ډېره مننه شاکر صاحب غزل نه مخکې شعرونه صور صاحب چې یو عشق چا یو حسن ته لیوال لیکلی دی یو عشق چا یو حسن ته لیوال لیکلی دی یو لفظ دی څه ښایسته چا په دیوال لیکلی دی یو عشق چا یو حسن ته لیوال لیکلی دی یو لفظ دی څه ښایسته چا په دیوال لیکلی دی او د چا کلي ته تللی دي څوک په ځان کله پوهېږي د چا کلي ته تللی دي څوک په ځان کله پوهېږي ما ځکه په تبلیغ کې پوره کال لیکلی دی د چا کلي ته تللی دي څوک په ځان کله پوهېږي ما ځکه په تبلیغ کې پوره کال لیکلی دی او څوک مړ شو بیا ژوندی شو د جانان غېږې له لاړو څوک مړ شو بیا ژوندی شو د جانان غېږې له لاړ پنکار داسې حکمت ته یو کلال لیکلی دی څوک مړ شو بیا ژوندی شو د جانان غېږې له لاړ پنکار داسې حکمت ته یو کلال لیکلی دی او زما په خیال اشنا طبیب مې بې نیټې نن وجني زما په خیال اشنا طبیب مې بې نیټې نن وجني د چا د نه لیدو یې ما ته پال لیکلی دی زما په خیال اشنا طبیب مې بې نیټې نن وجني د چا د نه لیدو یې ما ته پال لیکلی دی او یو شعر څه دی یو لال مې د غزل په جبین خښ که یو شعر څه دی یو لال مې د غزل په جبین خښ که یو شعر مې څه ناشنا نن ستا په خال لیکلی دی یو شعر څه دی یو لال مې د غزل په جبین خښ که یو شعر مې څه ناشنا نن ستا په خال لیکلی دی او رقیب ګوته په خوله شي چې راهي دې جواب غواړي رقیب ګوته په خوله شي چې راهي دې جواب غواړي رقیب ته راهي څه په عشق کې سوال لیکلی دی د غزل مطلب چې لکه په واوره د مارانو څوک ګېډې پرانیزي لکه په واوره د مارانو څوک ګېډې پرانیزي څه کونجلک وي په جبین ښکلې سونډې پرانیزي لکه په واوره د مارانو څوک ګېډې پرانیزي څه کونجلک وي په جبین ښکلې سونډې پرانیزي او خدای دې د وخت د زولنو نه د سپرلی پرانیزي خدای دې د وخت د زولنو نه د سپرلی پرانیزي چې بیرته شي بیا نازونه میلالی پرانیزي او په سره غرمه کې هم رقیب دیدن ته پرې نه ښودم عقاب صاحب په سره غرمه کې هم رقیب دیدن ته پرې نه ښودم په کار خدا ده چې د شپې دې خلک سپی پرانیزي په سره غرمه کې هم رقیب دیدن ته پرې نه ښودم په کار خدا ده چې د شپې دې خلک سپی پرانیزي او هغه چې راشي نو یو غم مې لیونی وتړي هغه چې راشي نو یو غم مې لیونی وتړي هغه چې ځینو بل یو غم مې لیونی پرانیزي او ما په پښتون زنځیر تړلی څومره چغې وهي ما په پښتون زنځیر تړلی څومره چغې وهي وروره قلار شه ته دنیا دې پیرنګی پرانیزي ما په پښتون زنځیر تړلی څومره چغې وهي وروره قلار شه ته دنیا دې پیرنګی پرانیزي او ښکلي پې پوهه شو پخوا شایي چرته راځي ښکلي پې پوهه شو پخوا شایي چرته راځي د خپلې غاړې د اوس شیخ ګیدړسنګی پرانیزي ښکلي پې پوهه شو پخوا شایي چرته راځي د خپلې غاړې د اوس شیخ ګیدړسنګی پرانیزي او پښتنه پیغله دی مدام په سر ټیکری وتړي
پښتنه پیغله دی مدام په سر ټیکری وتړي پښتون زلمی دی د ټوپک نه نور زونډې پرانیزي پښتنه پیغله دی مدام په سر ټیکری وتړي پښتنه پیغله دی مدام په سر ټیکری وتړي پښتون زلمی دی د ټوپک نه نور زونډې پرانیزي او مقطع هم په دې غزل کې دوه دي چې راهي غوښته او ما راهي په زل په کلک وتړو راهي غوښته او ما راهي په زل په کلک وتړو راهي دې نر شي اوس زما دې ځان ژوندی پرانیزي راهي غوښته او ما راهي په زل په کلک وتړو راهي دې نر شي اوس زما دې ځان ژوندی پرانیزي او بله مقطع ده پکې چې هغه د ذهن په چوکاټ کې قابو کېږي کله هغه د ذهن په چوکاټ کې قابو کېږي کله د راهي شعر سوي حسن د منظرې پرانیزي ډېره ډېره مننه چې مضغوطه مې یادونه ستا راځي لیونې کېږي مضغوطه مې یادونه ستا راځي لیونې کېږي دردونه مې په زړه کې لیونې کېږي او په خلکو خاپیري راشي نو خلک لیونې کی په خلکو خاپیري راشي نو خلک لیونې کی زما په یار چې راشي خاپیري لیونې کېږي په خلکو خاپیري راشي نو خلک لیونې کی زما په یار چې راشي خاپیري لیونې کېږي او زما د پښتون خوب ګورې تعبیر دروغجن نه دی زما د پښتون خوب ګورې تعبیر دروغجن نه دی په خاوره د افغان به پیرنګي لیونې کېږي زما د پښتون خوب ګورې تعبیر دروغجن نه دی په خاوره د افغان به پیرنګي لیونې کېږي مقطع ده چې دا څنګ به ستا په غیږه کې راهي لیونی نه شي دا څنګ به ستا په غیږه کې راهي لیونی نه شي جانانه ستا په لیچو خو بنګړي لیونې کېږي ډېره مننه